الله في واحد جاء يريبنا أو بيوتوي كزمان نبي محمد صلى الله عليه وسلم دعشان مستقيم دوي دعشان مستقيم حاكم دوي ولي شفنا مسلماناني أو هذا مسلماناني وده تجيب لك كلام أو تكلم بس هذا ما يدرونه أن تعرف أموري في سابق كلامي فدي في الدنيا دنيا خدمة الدنيا ولا دنيا خدمة أنت تفيد كذا وجاء الله جاء ما نبي ما نبي كذا خاور كذا بدي خاور ما نقول ما هي نشوف برداشت مولي بدي خاور ما كذا نقول ما هي نشوف مولي أو تقول كذا ده كذا نرجع كذا بدي خاور ما ده تقول كذا زلم شبر corruption بربرية بدني لكنية رواد الله ما يلبس كمله تبارك पाकिस्तान एक इंसान बरकरार बज़ुर्ग बरकरार बजीरू की बातली जमात पाकिस्तान एक इंसान बैठे बजीरू की बातली मुनासिब सला मुनासिब दाया के बेखौफ तमाम वाली मुनासिब दाया कि बजीरू की दे मजूर वाला मुस्तकिल वाला आवाज करे मुनासिब दाया कि इब्राहिम करकारी नन इब्राहिम मादुस की बयान दी मुनासिब सिर्फ और सिर्फ बाबा चाबकी ने सिर्फ वाजुले सिर्फ और सिर्फ अदावा जी अगला तो खुदा احنا المقاصد ولي تذكروا دخل العوام دخل المدينه مالك قبل تعالوا شوف برداشت مولي تتنا مال خير ما عندك قبل فيلم بيجي بقول بعد وقت ما كيجي نهار بدي خير مالي ده باكستان تري के साथ हुकूमत करेगी पटाखा चलाएगी तो ऐसे को जद्दात का बोलना जद्दात हमारे खान बाहर वक्त गहर करे तब बगैर कोई भी मत करो نبيتك إلى السماء أوكي إيمان إن شاء الله تعالى جبش ما قبل أن يقولونه دخل كثيرا دخل كلينا دخل قوماتي فحل قوماتي إن شاء الله أدريكو إن شاء الله ومكانك إن شاء الله أوديك لك تبخيو دا خيرا دا علم دا دو دا بچي زباني مقالو مشاركة وارو أمن وارو دور الأمان وارو أو بديش خير تجد بلاد وارو شباقي باقي مزاج درم तड़े तड़े के रिवाज बागी बागी मिजाज गरम तड़े तड़े के रिवाज मदन गटर बहर मैदान बमज़ीर खान वसल्लम निकलो अपने खान की खातिर और की सुविधा और आखिर में खाली दुआ को हमने प्रोग्राम करते हैं दुआ कीजिए अल्लाह मग़फ़िर वरहमहु वला तुअज़्ज़िबहु वनज़्ज़िर क़ब्रहु बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन برحمتك يا ارحم الراحمين الله يبارك है सीनों में आग लगानी है हमने नई नस्ल बचानी है जब खौफ के बुत सब टूटेंगे तो चोर कभी ना लूटेंगे फिर टूट गिरेगी जंजीरें इंसाफ के चश्मे फूटेंगे फिर फैस का नारा गूंजेगा के राज करेगी खल्के खुदा वो दिन अब यारों दूर नहीं तब राज करेगी खल्के खुदा जेल भरो तहरीक चलानी है सीनों में आग लगानी है हमने नई नस्ल बचानी है पाकिस्तानी जेल भरो तहरीक
دا بېنظیرې پیسې دا 3000 مخکې بیا بند شوې بیا اونلي دا عمران خان و چې دا 3000 نه 12000 کې ولا او بیا دا اناونسمنټ شوی انشاءالله چې دی 22000 پورې 22000 سره او دوی چې دی یو غیر ملکي سازش په تحت باندې اعتماد الیکشن راوستو او دا کوم امپیګان MLA-ګان چې دا کوم پکې داسې کسان تښتېدو والا چې صرف د ګاډي د ګرځېدو والا چې ګاډي خوښول په داسې ګرځېدو والا چېرته MLA دونه ګرځېدی څومره چې انعام خان وګرځېدو دا زموږ یو غریب یو عام ورکر دی زموږ په اسلام آباد کې او په لاهور کې موږ سره منډې تړلې وای شپې ورځې عمران خان سره پاس کړي دي په دې وجه دې خلکو دا سیټ ورکړو هغه کسان د دې پارټۍ نه ډیلیټ کېږي او دي چې کوم د خپل شخصي مفاداتو لپاره دې پارټۍ ته راغلي او خپل ځان لپاره یې ګاډي اخیسته چې دادونه جوړول او خلک د پیسو مقرران کوله ټول انشاءالله ډیلیټ کېدو والا دي تاسو باندې ورکران برازیل دې سیمه ته باندې په تاریخ پاکستان کې چرته هیڅ سړی MLA نه راغلی چې غریب سړی وي او هغه سیمه ته تللی چې خو په لواد سړی وي خو دولتمن او خو بدمعاش او خو دښمني تېره شوي او خو ډېر ګاډي ورسره چې د هر پارټۍ وي هغه ته څوک ملاوېږي هغې سیمو ته وي ستاسو باندې غریبانان خلک واحد دا اختیار د پارټي ده چې دا خاص عام ورکران انعام خان غونډه ورغله ستاسو لپاره نشان دی چې عمران خان عام ورکران لپاره اسمبلۍ ته هر کوي قادیاني عمران خان قادیاني راشي د عمران خان غونډې علم چا سره شته اولئک الله هدى من ربي اولئک هم المفلحون they are true guardians from their Lord and these are the successful صحتکاری په جیب کې ګرځي 10 लाख روپۍ عمران خان درې لپاره دې حکومت دې ګورنر دا بندوله بیا د کیسو شو بیا کوله شو میټرو بندوله بیا هم بنده نه کړه شو انشاءالله صحتکاري بندولي بند شوي زموږ خپلې ماته په طرف ورشي بیا چالو شو دې دا خو شټډ هم چې دا کوم د خلکو لپاره غریبانو لپاره چرکانې پیري کاروباران چې کله هغه دې حکومتونه واپس بند کړي دي انشاءالله دا به بیا کولاږي انشاءالله الیکشن کمیشن د هغې ججان د هغې ټول هر څه د هغې دي خان صاحب دا هر څه د هغې دي د دې حکومت دي موږ بیا پکار ده چې الیکشنونه وکړی دی ولې هر څه د هغې دي موږ په الله باندې توکل کوو عمران خان په الله باندې توکل کوي او بیا د الیکشن انشاءالله اناونسمنټ به کېږي انشاءالله زموږ کسان باندې پاکستان د انصاف او عدالت باندې او بھاईجان ته خبره شي صاحب وګړي کې ان شاء الله د بیت جلسه کوم الیکشن نه بعد ممتاز اعظم اصل کې ټول وطن نه ټول ملک دیره روانه او جنازه مطلب ادبي لحاظ به مطلب نه کې مطلب ولې نه हमने नई नस्ल बचानी है पाकिस्तानिया चैन भरो तहरीक चलानी है सीनों में आग लगानी है हमने नई नस्ल बचानी है कायद तेरा हाजिर हाजिर कायद तेरा हाजिर हाजिर मैं अपना आज तेरे कल पे कुर्बान या अल्लाह मुस्ताए बात तो सारा मासवाड़ रटूर न लमाने तो जावेद भाई आगे तो फैमिली डे शुक्रिया था कोमा शेहिंगा टाइम रात उनका कहना तो उन्हें इनवाइट को ताकि अल्लाह बरकत की तेरा मेहरबानी डे शुक्रिया इज्जतमंदो द 6 अगस्त इलेक्शन दा आम इलेक्शन न दा इलेक्शन द पाकिस्तान तरीके इंसाफ दोबारा द जुल्म द जबर द करप्शन द बदमने खिलाफ इलेक्शन दे दास तो पता इमरान खान जिकम दे यो स्टार हो यो लेजेंड हो यो हीरो आज पूरे जिंदगी जिकम दे द पाकिस्तान तरीके पाकिस्तान द बारा द पाकिस्तान द अवाम द बारा द पाकिस्तान द मुस्तकबिल द बारा द पाकिस्तान वाला बारा खाओ सर खाओ लेगा हम आगा लीडर आगा यो स्टार दे यो एफआईआर फिनिश्ता यो करप्शन सबूत फिनिश्ता वो दागे बावजूद 200 बागबानी निगम ने एफआईआर है और इज्जतमंदो इमरान खान जिक्र जम बख्तर उठवा करूंगे गवर्नमेंट राग पके भी की गट्टू ने मने ताकू ने जिक्र मसयात इंसाफ कार्ड हो बेद आगे ना बात जिक्र ने मार्केट से रिलेशन न तो वेब एजुकेशन की चिमक के बखल को बढ़ते नहीं निगम ने चिकम में कमजोर है कसू आज दर्जा टीचर बढ़तेगा और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ हुकूमत के 75,000 बढ़ती ने की या मेरिट वाली की जो तो करीब बगैर मेरिट ने की
بیا د ما لیډر کله چې فیډرل ګورنمنټ کې پرایم منسټر راځي هلیکوپټر په ځمکه باندې ودرېږي او یو یې څه وایي دا چې وی بلیو ان لا اله الا الله چې موږ یقین ساتو په لا اله الا الله باندې د الله نه سوا بل معبود نه منو د الله نه سوا بل چا غلامي نه کوو د الله نه سوا بل چا نه یریږو نه او بیا ورته وایي چې زما نبي محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم نه خاکی مه کوئ دا په شان مستقیم مه کوئ نن الحمدلله زه په دې فخر کوم چې 27 مارچ په ټوله دنیا کې چې کوم نه زما نبي په شان کې برکت الحمدلله مناجي زما عزتمندو که زما لیډر د چې کوم نه د امریکایي صحافي وایي چې ته به ډرون حمله باندې چې کوم نه امریکایي ته اډې ورکې نو هغه جواب ورکړي तहरीक चलानी है सीनों में आग लगानी है हमने नई नस्ल बचानी है पाकिस्तानिया जेल भरो तहरीक चलानी है सीनों में आग लगानी है हमने नई नस्ल बचानी है إياك نعبد وإياك نستعين یا الله مستعبات کو سره ما غواړو د ټول نړۍ باندې خدا ولې راتلو باندې معذرت کوم تاسو دې ګرمای کې په تکلیف کې ماته کینا سي تاسو دې الله پاک عزت وکي الله خوشاله آباد لره عزتمندو زما په کې لګي فوتګین شوی دا ادم زما تاسو ته چې کوم نه شارټ خبره کول غواړم تاسو ته پته چې اگست الیکشن چې کوم دی دا عام الیکشن نه دی دا د خپل ولای اشتهاري الیکشن نه دی دا الیکشن د نظریه الیکشن دی او د ما لیډر هغه لیډر دی چې هغه 15 کاله زندگی د دې ملت لپاره د دې قوم لپاره د دې بچو مستقبل لپاره خور سره خورې کا یو لیجند یو سٹار یو فرند خو د دې عوام لپاره د ټول نړۍ شروعات وکړو د خپل موت خلاف جوشوا او دا غینا بعد شو خاص ځای جوړ کړ په میواله کې څنګه نه د ماشومان مستقبل لپاره نمبر یو سټیج ورکا به چې کله موږ باندې ګورنمنت راغی په خیر پښتونخوا کې تاسو د سیاست انصاف کارت درکو لکه روپۍ چې کومه ساتو بجیب کې خویا تا د اغینا بعد تاسو ته ماته کې فدرالایزیشن وکړو به چې کوم فدرال ګورنمنت راغی نو د مالی ډر لاړ او په اهل کفار کې په یو اس بلای کې ودرېد او انده ورته ویلي چې وی بلیو ان لا اله الا الله زه یک کزادم لا اله الا الله باندې د الله سوا بل معبود نه منم د الله سوا بل نه یریږم نه د الله سوا بل غلامي نه کوم زما عزتمندو بیا ورته ویل زما نبی محمد صلی الله علیه وسلم حکیم کوي ځکه چې موږ مسلمانان یو موږ ته درد او تکلیف ورسي اګینا بعد چې کوم نه 27 مارچ باندې په ټول دنیا کې چې کوم نه زموږ نه بشان کې الحمدلله برکت کې کوم نه اول مناويږي او دا زموږ لیډر عمران خان د وجه الحمدلله مناويږي عمران خان زنده‌باد پاکستان تحریکی انصاف پاکستان تحریکی انصاف زنده‌باد انعام خان زنده‌باد انعام خان زنده‌باد انعام خان زنده‌باد ماموجان خان زنده‌باد جان خان زنده‌باد مای رحیم د نېشنل او د پیپل حکومت او 3 لک روپیا سپی بیا غوښتو زما 2000 سوارلسم پاس کړو او د پولیس نه پنشن اخیستی دی او مرګري لورلم ما ته وی کښپګ لک روپۍ خو ځامن له ورتي کوم او کني وینو ځ خپل کار نن سره ان نشته دی خدای پاک چې عمران خان راوستو او ټیسټ ولیکو چې د هر کلی نه پکې شل کسان پولیس کیږي او د چوجري ته نه دي دي د چا جاروي نه راوالي او بې مینته ورتي شوي دي په خپل ملت باندې मैं अपना आज तेरे कल पे कुर्बान कर दूंगा मैं अपने देश को सचमुच में पाकिस्तान कर दूंगा पाकिस्तान कर दूंगा पाकिस्तान कर दूंगा आइन बचा लो देश बचा लो इन गुंडों से जान छुड़ा लो لإيلاف قريش وإيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. إحدائي مشكور وممنون
د دې خپلو مشرانو د دې خپلې کلیوالو همزولو کشرانو چې یو دومره ګرمۍ کې یو لنډ تنګ وخت کې یو ښایسته پروګرام ارینج کړی دی ستاسو ټولو ډېره مننه ډېره شکریا چونکې وخت کم دی نو زه به طاهر لالا ته التجا کوم چې تاسو د خپلو خیالات اظهار وکړي طاهر لالا إياك نعبد وإياك نستعين زما دې خوب جناب انعام الله خان وسره مینا خان افریدي زموږ صدر صاحب زموږ یو خواږه مشران اشرف دارنوندي زموږ مشران راغلي ټولو ته او کوي او د لکه ټولو په جمع السلام علیکم دا نن راغله چې دا پاکستان تحریک انصاف یو ورکر په حق کې راغلی دی زموږ د پی ټی آی والا ناره لګوله چې ورکر ته ورکر پولیس او ټیکټ مسله چې کله راغله زموږ پی ټی آی مشترکه ده یو مطالبه وه چې دا ټیکټ دې نه ارباب او خان خالد مغافظ دا نه مني خوشحاله قدردان اوسئ دې نه بعد په دې شعر باندې چې کفن مې سروشن کړي د زلمې د پی ټی آی کفن مې سروشن کړي د زلمې د پی ټی آی یا براولم انقلاب یا منح د قیامت کوم انعام الله بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله موږ ستا عبادت کوو نماز غواړو د ټولو نه منې د الله تعالی ډېر شکریا چې موږ هم راووتو او موږ ټایم راکړ او زه لیټ شوم د هغې نه معذرت غواړم ملګرو تاسو ته پته ده چې اګست الیکشن دا عام الیکشن نه دی دا الیکشن د نظریې الیکشن دی دا الیکشن په دې ملک کې په دې خاوره کې د امن راوستو د خوشحالو د ترقو د بدامنۍ خلاف الیکشن دی تاسو ته پته ده زما لیډر عمران خان هغه لیډر دی چې هغه 25 کاله زندګي د دې خاورې لپاره د دې ملک لپاره د دې قوم لپاره تباہ و برباد کړه رحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله موږ ستا عبادت کوو نماز غواړو د ټولو نه منې د عبادت به شکریا او تاسو ته معذرت غواړم لیټ راتلو باندې او ملګرو تاسو ته پته ده چې موږ चलानी है सीनों में आग लगानी है हमने नई नस्ल बचानी है पाकिस्तानिया जेल भरो तहरीक चलानी है सीनों में आग लगानी है हमने नई नस्ल बचानी है पाकिस्तानिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन नबिय्यु أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم جزاك الله اهم خبر ده الله تقدیر دې پیدا کړی دي نو وخت هم دې موږ لیټ هم شو د معذرت کو دې په دې پروګرامونو زمونږ یو شاګرد الیاس خلیل صاحب تفاصیل چې شاړل پاتې کې زمونږ کلیوالو ته یو څو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لفظ كلمة شرانو كشرانو السلام زنن تاسو ته دا یو خبره ښکاره کوم چې موږ به ټول عمر دا علاقې خلکو به ویل چې دا ټکټ صرف تحریک چلانی ہے سینوں میں آگ
लगानी है, हमने नई नस्ल बचानी है। पाकिस्तानिया चैन भरो तहरीक चलानी है, सीनों में आग लगानी है, हमने नई नस्ल बचानी है। कायद तेरा हाजिर हाजिर, कायद तेरा हाजिर हाजिर। मैं अपना आज तेरे कल पे कुर्बान कर दूंगा, मैं अपने देश को सचमुच में पाकिस्तान कर दूंगा, पाकिस्तान कर दूंगा, पाकिस्तान कर दूंगा। आइन बचा लो, देश बचा लो।